السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې روغ او سلامت اوسئ، پیل کوو د نن ورځې په لوست. مخکې د نوي لوست د پیل څخه ګرانو زده کوونکو تاسو یوه کورنۍ دنده حتما راوړی وي، ځکه چې ستاسو په نمرو کې حسابیږي. همدارنګه تېر لوست به مو چې په ذهن کې پاتې وي. تېر لوست کې موږ او تاسو څه لوستي وو ګرانو؟ هغه مضره چینجي چې کوم ضررونه موږ او تاسو ته پېښوي، کومه موږ او تاسو لوستي وو؟ د سکاریز چینجي او بل د کوخ چینجي. سکاریز چینجي چیرته ژوند کوي؟ د انسان په کولمو کې ژوند کوي. څه ضررونه پېښوي؟ د کولمو غذایي موادو نه ګټه اخلي، حتی د کولمو دیوال سوری کوي چې د مکروبي کېدو حالت رامنځته کوي. همداراز تر 200,000 پورې هګۍ اچوي. او څنګه ترېنه مخنیوی وکړو؟ ځکه چې دغه هګۍ بېرته د مدفوع له لارې سابو، واښو او ناپاکو اوبو له طریقه که چیرې استعمال شي بېرته د انسان بدن ته داخلیږي. نو له پاکو اوبو او سابو څخه باید کار اخلو. همدارنګه بل ډول د کوخ چینجی دی چې هغه هم د لویو کولمو په آخرنۍ نقطه یعنې مقعد کې ژوند کوي. همدارنګه دی د ښځینه مقعد په آخرینی برخه کې هګۍ اچوي، ځکه په ماشومانو کې د مقعد د خارښت، د وینې د کموالي، همدارنګه هضمي ناروغتیا پیدا کوي. نو د دې دواړو مضره چینجیو څخه د ځان ساتنې لپاره باید همیشه د ماشومانو لاسونه پاک وساتو، خپل لاسونه پاک وساتو، له پاکو اوبو نه کار واخلو، له پاکو سابو نه او له هغو سابو او حتی له میوو څخه چې وینځل شوی نه وي هغه نه باید کار وانخلو او ماشومانو ته هم دا اجازه ورنکړو، ځکه چې اکثرا ماشومان په دې امراض اخته کیږي. او ماشومانو لاسونه باید همیشه پاک وساتو او پرېنږدو چې هغوی ناپاکه خواړه وخوري. ګرانو زده کوونکو، نن موږ او تاسو د بیولوژي د مضمون د 8م ټولګي د 4م څپرکي د حیواناتو د نړۍ د بل فایلم سره اشنا کیږو چې هغه د کړۍ یا بن لرونکو چینجیانو فایلم دی. د کتاب مخونه مو 40 دی، لوست مو 32 دی چې زه عبدالصمد مسلم باید تاسو ته وړاندې کړم. مخکې د درس د پیل نه به د معمول په څیر د درس په موخو باندې باید تاکید وکړو، ځکه چې د درس په پای کې موږ او تاسو باید دغه موخو ته ورسیږو. زموږ او ستاسو د دې لوست موخې دي چې بن لرونکي چینجیان به وپېژنو، د بن لرونکو چینجیانو څخه ګټه واخلو، د بن لرونکو چینجیانو د ضررونو څخه ځان وساتو. راځو خپل نوي لوست ته. بسم الله الرحمن الرحیم. د کړۍ یا بن لرونکو چینجیانو فایلم یا انالیدا. دا کوم فایلم دی؟ دا د حیواناتو د نړۍ هغه فایلم دی چې د نوم نه یې ښکاري چې کړۍ لري، بدن یې د مختلفو بندونو څخه تشکیل شوی. دا یوه خاصه ځانګړتیا ده. همدارنګه د اوسېدو ځایونه دوی اکثرا د دې انواع په اوبو کې اوسېږي، په سمندرونو کې، خو نور انواع بیا مثلا د ځمکې چینجي په خاوره، نمجنه خاوره کې اوسېږي. همدارنګه ژورې په خوږو اوبو کې اوسېږي چې د حیواناتو دغه دوه ډله د ځمکې چینجي او ژورې حتما تاسې په سترګو لیدلی. له ژورې پرته ټول
نور انواع د بدن په سر ویښتان لري. همدارنګه د دوی خوراک مثلا د ځمکې د چینجي د خسا شوي پاڼو او د خاورو څخه ګټه اخلي او بیرته دغه خاوره چې کله خارجوي نو دا حاصل خیزه خاوره ده، یعنی د ځمکې چینجي ځمکې ته ګټه رسوي. همدارنګه د ځمکې چینجي د پوستکي له طریقه تنفس کوي، د خپل نمجنو پوستکو له طریقه تنفس کوي. همدارنګه حرکت د غړو د انقباض یا د ټولیدو په نتیجه کې حرکت کوي. بل ډول یې ژورې دي. ژورې د حیواناتو له وینې او مایعاتو څخه کار اخلي. تاسې که اکثرا په اوبو کې مثلا د شولو په پټیو کې که چیرې تاسې کله شولې هم کرلي یا د وښو نه هم کار اخیستی نو دغه ژورې یا په بعضو ولاړو ویالو کې چې تاسو وګورئ او د انسان په پښو کې ځان بندوي. دا یو رقم تیغ لري چې کله په پوټکي کې ځان یې ونښلاو د نښلېدو سره سم د پوستکي برخه سوری کیږي او د انسان وینه څکي. چې البته په طبابت کې د جراحي په عملیاتو کې یا د ټپونو د ښه کېدو لپاره د دغه ژورې نه کار اخیستل کیږي. ګرانو عزیزانو، تاسې د کتاب مخ ته وګورئ. د دغه دوو نوعو شکل ستاسې په کتاب کې شته. تاسې وګورئ، دا د ځمکې چینجي دی، ګورئ چې په نمجنه خاوره کې دی، او دا د ژورې یا جوک چې بعضې ورته جوک وایي د دې شکل دی. او حتی د دې احتمال شته دی ګرانو زده کوونکو چې دغه ژورې د خولې له طریقه هم بدن ته داخل شي. نو کوشش وکړئ چې تاسې د ژورې نه د ځان ساتنې لپاره که د بدن په ظاهري برخو پوستکو کې ونښلي خو لرې کول یې آسان دی، اما که بدن ته داخل شي نو زموږ او ستاسو په هضمي سیستم کې او په کولمو کې مشکلات پیدا کولی شي. نو دا کوشش وکړئ چې له پاکو اوبو څخه استفاده وکړئ. ګرانو زده کوونکو، نن موږ او تاسو څه ولوسته؟ د کړۍ یا بند لرونکو چینجیانو فایلم یا انالیدا فایلم. له نوم نه یې معلومیږي چې دا څه ډول حیوانات دي. بند لري، بند لرونکي دي، په کړیو کې یو بل سره نښتي دي، او غټ مثالونه یې د ځمکې چینجي دي او ژورې دي. له ژورې پرته موږ ویل چې نور ټولې د بدن پوټکي ویښتان لري. همدارنګه په اوبو کې زیات ژوند کوي بغیر له ځمکې چینجي نه، او همدارنګه ګټې هم لري او ضررونه هم لري. د ځمکې د چینجي ګټه څه وه؟ یو خو ځمکه سوری کوي چې لمر پکې داخل شي، بل دا دی چې کوم خسا شوي پاڼې نه چې دا استفاده کوي یا عضوي توکو نه استفاده کوي، بیرته چې کله دغه خاوره او عضوي توکي د بدن څخه خارجېږي د ځمکې د تقویې او د حاصل خیزۍ لامل کیږي. همدارنګه د دوی حرکت د غړو د انقباض له طریقه دی. دغه چینجي اکثرا په شپه کې خپل سوریو نه راوځي د خاورو نه، او همدارنګه ژورې چې دي دا بیا په خوږو اوبو کې دي. چېرته ژوند کوي؟ خوږو اوبو کې. دا یو رقم تیغ لري چې د هغه په وسیله سره په پوستکي سوری کوي او د انسانانو د وینې څخه یا د حیواناتو د وینې څخه استفاده کوي. دا یې خوراک دی
په طبابت کې کومه ګټه دی نه اخلي. په طبابت کې د زخمونو او ټپونو او همدارنګه د ټپونو د ښه کېدو لپاره له ده نه کار اخیستل کېږي. دا وه ستاسې د نن ورځې لوست. په راتلونکي لوست کې به له خیره د پاسته بدنو فایلم یا مولسکا یا نرم تنان به مطالعه کوو. او اوس داسې خپل کتابچې راوباسئ او کورنۍ دنده ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، تاسې به د بال لرونکو چینجیانو ګټې او ضررونه لیست کړئ، چې دا به انشاءالله بله ورځ ستاسې کتابچه ګورم. دا وه ستاسې د نن ورځې لوست. نور مو پر لوی الله سپارم. د خدای په امان.